تازه طالبانو د بګرام هوایي ډګر د دروازې د څلورلارې نوم بدل کړی او د خپل یوه ځانمرګي بریدګر په نوم یې نومولی دی. درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په سر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. یوې باوري سرچینې اشټي صبح ورځپاڼې ته وویل چې د دې څلورلارې نوم پنجشنبه د غویي په 28مه د طالبانو د یوه ځانمرګي بریدګر قاري نایب نوم ته اړول شوی دی. طالبانو د بګرام د هوایي ډګر د خولې د څلورلارې پر لګول شوي لیکدړه لیکلي دي د نن ورځې ازادۍ د پرونیو شهیدانو د وینې پایله ده. دغه څلورلارې د بګرام هوایي ډګر د لومړۍ دروازې مخې ته ده. قاري نایب د طالبانو د ډلې یو له هغه ځانمرګ و چې 1995 کال د لړم په میاشت کې د بګرام په هوایي ډګر کې دننه د یوه ځانمرګي برید په کولو بریالی شو. د راپورونو له مخې په دغه برید کې لږ تر لږه 4 امریکایي پوځیان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي وو. د طالبانو لخوا د خپلو ځواکونو په نوم د څلورلارو او مشهورو ځایونو نومول څه نوې خبره نه ده. په روانه اونۍ کې طالبانو د زابل 3 مشهورې څلورلارې هم دې ډلې ته د منسوبولو ځواکونو او څیرو په نومونو ونومولی. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.